صحیح زما په لاس کې یو کتاب دی شتمنه پښتونخوا. نو دا زه ګورم تقریبا چې دا دریم چاپ دی او د دې خالق چې کوم دی تاسو یې مولانا خانزیب صاحب. نو په دې کې راته ووایه چې یاره زما داسې خیال راځي چې ړومبی دویم چاپ هم د دې چاپ شوی دی، دا دریم چاپ دی. نو د دې شتمنې پښتونخوا کتاب مقصد څه دی؟ په دې کې تاسو لیکلي څه دي او د دې ترجماني به چې کوم دی تاسو په لنډو ټکو کې څه کوئ؟ داسې ده که نه چې موږ خو مخکې ذکر وکړو دا پښتونخوا د سرو زرو د وسایلو نه ډک وطن دی. د پاکستان د وسایلو یو لویه برخه الوي بحث دی چې په هغې کوو چې په دې وخت کې د پاکستان د وسایلو تقریبا نیمه برخه عمومي دا پښتونخوا وطن ورکوي. پښتونخوا وطن ته د هغې هغه ټیکس رایلټي یا په وړو کې مالګه چې دا غم نه میلاویږي. عمومي تاثر دا دی ویره پښتونخوا نسمنه ده. موږ په دې کتاب کې ثابته کړی چې پښتونخوا نسمنه نه ده، دا شتمنه ده. شتمنه معنی څه؟ دا مالداره ده، دا غني ده. څنګه مالداره ده دا هم پکې بیان کړي دي چې څه دي په دې وطن کې. نو ځکه ډاکټر لیاقت تابان زموږ یو پوهان دی، هغه وایي چې که په دې پښتونخوا کې امن راشي، د تجارت لارې کولاو کې سنټرلي شاته او په وسایلو د اقام له اختیار ورکي، نو هغه وایي د نړۍ په ګرانو ویزو کې به د پښتونخوا ویزه شامله شي. بیا به زمونږ ځوانان دوبۍ او عربستان او غرب له نه ځي، بیا به دلته خلک چې کوم دی دا روزګارونه له راځي. نو زمونږ د وسایلو مقدمه قامي هم ده، سیاسي هم ده. ځکه باید د امن سره سره د وسایلو دا مقدمه د هر سیاسي ګوند قبوله کړي، د خپلې بیانیې او منشور برخه دی وګرځوي. نو که موږ په دې وطن کې خپل وسایل راوسپړدل په ساینسي زیار باندې او د هغې لپاره هم سیاسي بیانیې او مقدمه پر ځای کړله او د وطن اختیار هم واخیستلو، نو زما په خیال دا وطن به داسې آباد شي کنه چې ډاکټر خالق زیار وای دا سیمه وای څه نشته، وطن خوار دی، هر څه ډیر دی خو که نشته یو اختیار دی. نو اختیار که د وطن لرالی کنه نو دا نیستی بره د خاورې نه ختمه شي، دا غریبي، دا فقر، دا خدایي عذاب نه دی، دا انساني عذاب دی. په قرآن کې خدای پاک موږ ته وایي کنه بار بار چې ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دا فسادونه ستاسو لاسونه جوړ کړي دي. زمونږ سیاسي فلسفو بېواکۍ بلواکۍ زمونږ دا وطن روان کړی دی. دا وطن آبادېدلی شي خو د دې لپاره سیاسي او علمي سټرګل دی. باید ځوانان د شتمنه پښتونخوا ولولي. په دې واته میاشتې کې هر ځوان ته ورسېده، 3-4 ځل چاپ شوه، داسې پشي شام خلکو چاپ کړله، د ځوانانو قبوله کړه، ځکه دا د خاورې مقدمه ده او د اسلام په نظر کې موږ لیکلی او د تاریخ په نظر کې او د ساینسي زیار په نظر کې. ډېره ښه ده، الله دې نور هم توفیق درکړي. حضرت ستاسو وخت مې ډېر واغستو، اخري پوښتنې ته به راځم. نن که موږ وګورو د سوشل میډیا دور دی، د سوشل میډیا د وجې یو فتنې فساد دور پیدا شوی دی. په دې کې ډېر ځوانان او ډېرې پیغلې چې کوم دی د دوی هغه حیا د دوی چې کوم دی هغه چې کوم ابرو هغه تار شوه. نو دغه ځوانانو ته به څه پیغام ورکوئ چې هغه د بغاوت طرف ته روان دي، تر دې پورې چې سوشل میډیا هغه حد ته ورسول چې د مذهب نه هم بغاوت کوي، د انسانیت نه هم بغاوت کوي، یو عجیبه طرف ته روان دي. دغه ځوانانو پیغلو ته به څه پیغام ورکوئ؟ زه داسې وایم ځوانانو ته همدا یو پیغام دی چې تاسو د مشرانو ادب وکئ، د مشرانو نه زده کړه وکئ. سوشل میډیا دا یو وسیله ده، په ټوله نړۍ کې په دې تعلیم هم کیږي، په دې تو روزګار هم کیږي، په دې زده کړه کیږي، اقتصاد هم د دې سره روان شوی دی. تاسو په کار داره چې سکلز زده کړئ، ډیجیټل سکلز زده کړئ، تاسو آنلاین بزنس او ډیپلومي حاصله کړئ، د سوشل میډیا نه ګټې والئ. خو ګوره ټول ژوند هم سوشل میډیا نه دی، دا یو مصنوعي دنیا ده. دا د ځوانان واوري اصل دنیا ستا هغه ده چې ته په سترګو باندې ویني، ستا کور دی، ستا کلی دی، ستا حجره ده، ستا جومات دی، ستا بازار دی. 24 غنټې چې ته را موبایل د سترګو ته نیولی دی، صحت هم دې تباه کېږي. د اصلي دنیا نه ته لاړې مصنوعي دنیا ته لاړې. په کور کې تپوس نه کوې، د بچو نه غوسې، د ګاونډ نه غوسې، او صرف مصنوعي دنیا ده، چمک دمک دی. عمل وکړه به سوشل میډیا ته پورته کړه. ټوله دنیا کې سوشل میډیا انسانان کاروي، څنګه تی ګټېلي. بیا په سوشل میډیا ډېر مهذب شئ، د اخلاقیاتو نه مه وځئ، ځانونه هم مه شرموئ، کورونه هم مه شرموئ، قامونه هم مه شرموئ. ډېر مهذب سیولایز په دې باندې پاتې شئ او د یو بل احترام وکئ. په دې کنځلې، سپکې، ردې، بدې، دا مینز جوړول، د چا شکلونه ورانول، دا موږ دښمنۍ جوړو په دې وطنونو کې. نو سوشل میډیا ډېر یو لوی وسیله ده، یو ساینس دی. په دې وخت کې خو د دې ساینس چلی زده کوي. مثال یې داسې دی لکه ټوپک باندې که ته غلظ غلی که نه کور به دې وساتي، او که په ټوپک دې رور باندې ډز وکړو رور به مړ کړي، دښمني به راته پیدا شي. نو سوشل میډیا دا جدیده وسله ده. د دې نه تاسو د علم په بنیاد، د پوهاوي په بنیاد، د سیاسي شعور خورولو دپاره دین پې خور کوي، دنیا پې خوره کوي، دیني او عصري علوم په دې خوره کوي، یو بل په دې باندې پوهې کوي، سوالونه جوابونه په دې والی، سټډي سرکل په دې تابیا کوي، د علم وسیله ترې وګرځوئ. نو ځوانان باید چې انتها پسند هم نشي
او د سوشل میډیا نه حقیقي دنیا ته راشي ورې سوشل میډیا کې ژوند نه جوړیږي دا ژوند دا سټیج ته به حقیقي دنیا کې جوړي او که اسی چمک دمک ته لاړ ټول مغرب او یورپ ګوري کنه نو مغرب او یورپ او چاینا کدي زیاته رسیدل نو 300 کال سټرګل یې کړی دی 300 کال خوارې نه کړی دي او مونږ غواړو دا کنه چې پلار او نیکه مم سن دي کړي او زه یو د مغرب او شرق او غرب ته ورسم دا نشي کېدلی ته به د خپل ارتقایي حقیقتونه تیریږي نو سوشل میډیا مهمه ده او مثبت استعمال د منفي استعمال نه ځان رایستل دي من غالب د دې منفي استعمال کوو لیکونه کوي ویډیوګانې جوړوي د مظلوم اواز په دې پورته کوي د وطن مسایل په مخې ته راوړي مشکلات دي په دې وطنونو کې زورور او تازیموارو ته ورسوي خپل برخه کار په سوشل میډیا باندې وکړي نو خدای به هم د ناراضي شو د خدای مخلوق به هم د ناراضي شي ډیره زیاته مننه یو وار بیا ستاسو ته حیات شاکر یم چې د خپل قیمتي جون یو څو قیمتي لمحې د همراز پودکاسټ په نوم کې ډیره مننه وکړم ډیره مننه خوشاله اوسئ بالکل قدرمنو کتونکو اوریدونکو دا ډیر محترم مولانا خانزیب صاحب دامت برکاتهم العالیه تربل پروګرام پورې خپل قربا محمد صدیق همراز لور کې اجازت په دغه یوې ټپې سره او دا ټپه دی مولانا صاحب ته ډالې وی چې یار د صفت محتاج نه دی یار د صفت محتاج نه دی په ګلابونو عطر چا شیندلی دینه خاد آباد بریالي راته اوسئ د الله پامان